د ستورو هار. له کلید راډیو څخه د ناول پرلپسې لړۍ. له کلید سره اوسئ. اغزن سیم. بهر ته د ناقانونه تګ له امله د یوې ځورېدلې افغانۍ د ژوند کیسه. ليکوال نصير احمد احمدی او وړاندې کوونکی نوراجان بهير. د ستورو هر داستاني خپرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ. اغزن سیم په قاچاقي لارو خارج ته د تلونکو افغانانو د کړاوونو یو داستان دی. د دغه ناول په تېره برخه کې مو واورېدل چې کله لیکوال له نورو ملګرو سره قلعه نجاره ته د میانو خوړلو لپاره لاړ، نو مریم په همدې وخت ټلیفون ورته راوکړ او چې لیکوال د دغه ځای نوم ورته واخیست، نو مریم لاس ویلوي نه په ډکو خبرو د قلعه نجاره خاطرې ورته ووې. بیا چې مازدیګر لیکوال له دفتره وتو، نو له انټرنیټ نه یې د مریم رالیږلې خبرې ورسره واخیستې او چې د شپې په خپل کمپیوټر کې چالان کړې، نو هغې د ایران په خاوره کې د خپل تګ کیسه کړې وه چې څنګه په لاره کې یو تن ترې وغورځېده او چې ورور یې له موټره پسې ټوپ کړ، نو موټروان ورته ونه درېد او دواړه د صحرا په دوړو کې پټ پاتې شول. بیا دوی یو ځای ته شپه یوړه. له هغه ځایه یې په ټکسي کې سړک ته وایستل او پر سړک لوی بس ته وختل. دغه بس تر اصفهانه پورې یوړل. په لاره پولیسو پیسې هم ترې واخیستې. اوس په اصفهان کې یو بډا د تیلو پمپ تر څنګ یوې کوټې ته بوتلل او چای ورته راوړ. اورېدونکو، اوس د دغه په زړه پورې ناول پنځمه برخه وړاندې کوو، په دې هیله چې دا تر پایه واورئ او راتلونکې نورې برخې هم تعقیب کړئ. مریم ویلی و بوډا یو غاب پر چمن کې خود څو قنخشتې پکې پرتې وې. پیاله مې را ډکه کړه. بوډا په خواره خوله وویل بل څه خو به منوي په کار. پلار مې مننه ترې وکړه، خو بوډا لا په خپل ځای ولاړ و. د خولې د دواړو غاړو ګونځې ژورې وې، خندلې. پلار مې جیب ته لاس کړ. بوډا ته یو لوټ ونیو، خو بوډا لاس ور ونه غځاوه. پلار مې بل نوټ ورسره یو ځای کړ. بوډا هم هغسې خندل. خوښ مې شو، وږی نه و، خو یو دم یې وویل ډالر غواړم. پلار ته مې غوسه ورغله، لاس یې ور ټول کړ. بوډا کېناست، په خواره خوله یې وویل ښاغلیه مه خفه کېږه، دلته یوازې هغه افغانان راوړي چې اروپا ته ځي، ډېرې ډالر راکوي. پلار مې وخندل. له پیسو سره یو بل لوټ هم یو ځای کړ. بوډا ته یې ونیو، هغه لاس ور وغځاوه، خو هماغه پخوانۍ خندا یې نه وه. چمن خوند کاوه، سړه هوا لګېده، د لندو خاورو بوی تله. په ذهن کې مې د واحد څېره راګرځېده. بوډا د کوټې تر مخ ولاړ و، پر پای په ځمکه پاشي کوله. نیم ساعت ووت. بوډا راغی، په لاس کې یې موبایل و. په غوسه یې وویل چې په ما پسې راځئ. پلار مې بکس ور واخیست. د تیلو د ټانک تر مخ ولاړ ټکسي ته ور وختو. موټر حرکت وکړه. مخکې لوحه راغله، لیکلي و تهران 10 کیلومتره. خو موټر لنډ راتاو شو، خامه وه. کله کله به د موټر ژېړه رڼا د ونو په سپیرو څانګو ولګېده. پاو ووت، د یوې ټیټې غونډۍ سر ته وختو. لاندې زرګونه رنګارنګ ګروپونه بل وو. پلار مې موټروان ته تر څنګ وکتل. ورو یې وویل تهران دی؟ ځواب مو وانه ورېد. په خطه ور وختو. موټر په نورو سلګونو موټرو کې ګډ شو. وروسته ودرېد. مخې ته مې وکتل، ترافیکي اشاره شنه وه. شاوخوا مې سترګې واړولې. د مغازو له لویو شیشو سپینې رڼاوې راوتلې وې. په پیاده رو کې واړه زاړه روان وو. ټول پاک او مینځلي ښکارېدل. د نجونو له نریو ټیکریو تنګو پتلونونو پوه شوم چې افغاندانو ازادي ورکړې ده. آینې ته مې پام شو. د موټروان پړسېدلې سترګې ښکارېدې. زما مور ته یې کتل. موټر حرکت وکړ.
زړه مې ډاډه شو. آینه د موټروان د ککرۍ سپینو ویښتو نیولې وه. غټ ښار و. سړکونه پاک ښکارېدل. د سړک دواړو غاړو ته غځېدلي ګلدانونه لا شنه وو. ځای ځای به هسک تعمیرونه په مخه راغلل. عمومي سړکونو ته پخې کوڅې راپرې وې. په هر څه کې نظم لیدل کېده. هماغسې مخکې تلو. هسک تعمیرونه کم شول. زراعتي ځمکې راغلې، خو لا هم ځای ځای ښکلي کورونه ولاړ وو. موټر له عمومي سړکه ووت. تر ټیټ دیواله تیر شو. مخکې لاړو. یوې لویې دروازې ته ودرېدو. پر غټه لوحه د برګو غواو عکسونه ښکارېدل. دروازه خلاصه شوه. موټر حرکت وکړ. د خوشایو بوی ورو ورو ډېرېده. موټر ودرېد. ښکته شو. د ونو په منځ کې نرۍ لاره پورته ختلې وه. مخکې لاړو. موټروان په یوه وړه دروازه ننوت. 2 منزله تعمیر و. له یوې کوټې د خندا غږ راتله. 2یم منزل ته وختو. د مریم خبرې مې ودرولې. د خرما قطۍ مې راواخیست او له ډکې پیالې چای سره بیرته کمپیوټر ته کېناستم. مریم ویلي و. ورور مې وار له واره کټ ته ور ټوپ کړ. ما په کوټه کې 2یمه دروازه خلاصه کړه. نل ته مې لاس ور وغځاوه. لاندې په سره سطل کې د اوبو د تویېدو غږ غلی شو. آینې ته ودرېدم. مخ مې پاک و. له تشنابه ووتم. مور مې سرتور سر ناسته وه. پلار مې د تلویزیون د ریموټ بطرۍ راایستلې وې. ورغلم. د مور په زنګانه مې سر کېښود. شاوخوا مې سترګې وغړولې. کوټه لویه وه. شیرچایي رنګې لاره. پر زړه غلی د لرګي 3 اوسپنیز کټونه ولاړ وو. د مور غږ مې واورېد. مه څښه. ورور ته مې وکتل. د کوچني میز له سره یې جګ ور پورته کړی و. پلار مې د اوبو جګ ور واخیست. پزې ته یې ور نږدې کړ. ودرېد. ګروپ ته یې ونیوه او له کوټې ووت. تلویزیون ته ورغلم. سویچ مې کړ. په ګوته مې څو چینلونه واړول. ملایان غږېدل. کړکۍ ته ور نږدې شوم. پله مې خلاصه کړه. د چرسو بوی راغی. لاندې مې وکتل. 2 تنه پر پلاستیکي څوکیو ناست وو. د میز په سر په سګرټ دانۍ کې سور سوکی ښکارېده. پله مې وتړله. بلې کړکۍ ته ورغلم. پرده مې چوله کړه. لرې زرګونه ګروپونه بل وو. د دروازې کړپ شو. پلار مې تشناب ته ننوت. مور ته مې وکتل. پر کټ اوږده پرته وه. ورغلم. د هغې په ورانه مې سر ولګو. ګوتې یې زما په ویښتو کې تېرې کړې. چوپه چوپتیا وه. کله کله به د څنګ له کوټې د خندا دپ اواز راغی. دروازه وټکېده. ورور مې ورغی. د 11 کالو په عمر وچه کلکه نجلۍ کوټې ته راننوته. لوی پتنوس ورسره و. د پیالو د رېږدېدو غږ راتله. ور ولاړه شوم. پتنوس مې له لاسونو ونیو. نجلۍ غلي له کوټې ووته. میز ته ور نږدې شوم. د واړه دیګ برغولی مې لرې کړ. مستې وې. د پلار غږ مې واورېد. اوبه یې رانوړې؟ مستو ته یې وکتل. په خوند یې وویل هلی نو لاسونه پرېمینځئ. مور مې تشناب ته ننوته. خو ورور مې لا په خپل ځای ناست و. ویلې چې زړه ته یې نه کېږي. د ډوډۍ له خوړو وروسته مې د چایو پیاله را ډکه کړه. ریموټ مې تلویزیون ته ونیو خو کار یې نه کوو. مور مې په قبله پسې ګرځېده. یوه ته هم نه وه معلومه. ټول ستړي وو. ورور مې له مور سره پرېوت. پلار او ما ته بیل بیل کټ را ورسېد. چوپه چوپتیا وه. په سطل کې د څاڅکو د تویېدو غږ راتله. وروسته مې سترګې درنې شوې. یو وخت مې اوږو ټکان وخوړ. ور ومې کتل. مور مې وه. ویلې چې په لمانځه کې لټه شوې یې. سترګې مې ومخلې. د پردې پر تنۍ برخه د لمر رڼا ژېړه کړې وه. کړکۍ ته ور نږدې شوم. پرده مې چوله کړه. لرې تر هسکو تعمیرونو تېر اسمان ژېړ ښکارېده. د تشناب ورته مې لاس ور وغځاوه او دس مې وکړ. په لمانځه کې مې د پلار خرهاری اورېده. ختلی لمر دروازه وټکېده. بېګانۍ نجلۍ وه. د اوبو وړی جکې را په زړه کړ. غوسه راغله. پتناسه ته ور ولاړه نه شوم. مور مې پتنوس ورنه واخیست. نجلۍ په ویره وویل اوبه مې هېرې شوې. پلار مې وخندل. پروا نه کوي. نجلۍ هماغسې په ویره وویل خیر دی علي رضا ته مه وایئ. د پلار خندا مې زور ونیو. علي رضا څوک دی؟ غلی شوه. لهجه یې ایرانی فرسي ته نه وه ورته. ومې ویل د کوم ځای؟ غټې مړې سترګې یې راواړولې. چوپه خوله د باندې ووته. د چایو د سرولو په وخت یو دم زوک شو. ټول کړکۍ ته ودرېدو. لاندې ډله کسان ګرځېدل. ډېرې په کمیسو پرتوب کې وو. پلار مې وویل یوازې نه یو. پلار مور او ورور مې بیرته خپلو ډکو پیالو ته ور وګرځېدل. خو زه له کړکۍ سره ودرېدم. د حویلۍ د دروازې تر څنګ مې یوه پتلون کړي ځوان ته پام شو. پاک او سوتره و. په لاس کې یې کیبل ښکارېده. نورو کسانو ته مې وکتل. ځینې ګرځېدل. نور دیوال ته ناست وو. ستړي ښکارېدل. زیاتره یې خیرنه او په دوړو سپېره وو. د پلار غږ مې واورېد. چای سړېږي. ورغلم.
مور مې وویل تر کومه به دلته یو؟ پلار مې ور وکتل نه پوهېږم. مور مې سوړه سپیلی وایست، پیاله یې ور واخیسته او پر کټ کېناسته. ریموټ مې را واخیست، بترۍ مې ترې وایستې، لاړم او د کړکۍ تر لاندې مې لمر ته کېښودې. حویلۍ ته مې وکتل، هېڅوک هم نه و. بلې کړکۍ ته ور وګرځېدم، لاندې پټي و، د لمر مخ وچ بوټي پکې ولاړ و. وراخوا دوه اوږده سالونونه ښکارېدل، مخې ته یې لویې تکې سپینې ډبرې پرتې وې. د کاشو د جوړولو کارخانه راته وایسېده. لرې مې وکتل، تر هسکو تعمیرونو کمرنګه لوګی راتاو و. د پلار خوشحاله غږ مې واورېد، په تشناب کې تودې اوبه راځي. ور ومې کتل، مخ یې لوند و. ټول خوشحاله شو، ځانونه مو په کبل کې مینځلي وو. 10 بجې ماته وار را ورسېد. اوبه توماڼې وې، خو بدې نه لګېدې. کله چې له تشنابه راووتم، پلار مې ګیري ته چاړه نیولې وه. موږ ټوله ورځ په کوټه کې وو. له وړې نجلۍ پرته مو بل هېڅوک هم ونه لیدل. نجلۍ هم د ډوډۍ د راوړلو لپاره راغله او چوپه خوله بېرته له کوټې ووته. بل سهار مې د ورور خلق تنګ و. ویلې چې په کوټه کې خفه شوی یم. پوره 1 ساعت خبرې مې ورسره وکړې. راتلونکی ژوند او د لندن کیسې د زحمت په تېرولو ارزېدې. خو په دریم سهار د ټولو زړونه تنګ و. پلار مې حویلۍ ته ښکته شو. کله چې بیرته راغی ډونګېده، ویلې چې یوازې د غواو په فارم کې د ګرځېدو اجازه لرو. 11 بجې ټول له کوټې ووتو. په حویلۍ کې مې شاته وکتل. لاندې منزل د زندان غوندې جوړ و. کړکیو پنجرې لرلې. وراخوا ډله ولاړو کسانو وچې سترګې راته نیولې وې. د باندې لاړو. د ونو په منځ کې نری لار ښکته شوې وه. څومره چې مخکې تلو، د خوشایو بوی ډېرېده. پراخه میداني راغله. په عمومي دروازه کې 2 تنه ولاړ وو. کیڼ لوري ته اوږد سالون ښکارېده. د باما هنچادرې سترګې برېښولې. د غوارم باړه راغله. ورور مې هماغه لوري ته منډه واخیسته. ورغلو. په سالون کې دواړو غاړو ته په پنجرو کې نیول شوي 10 برګې غواوې ولاړې وې. مخکې لاړو. ورور ته مې وکتل. د یوه تور کوچنی سخوندر تر غاړې یې لاسونه تاو کړي وو. غولي ته مې پام شو. سپینې پرېوللې کاشۍ وې، خو لا هم د خوشایو بوی خود. د مور غږ مې واورېد. غواوې په اثرات کې دي. ور ومې کتل. په پلاستیکي خورونو کې د جوارو میده شوي ژیړې پاڼې پرتې وې. په سپینه چپنه کې یو دنګ سړی راغی. د څو غواو غولانځو ته یې پایپونه ور واغوستل. دیوال ته یې لاس ور وغځاوه. سویچ یې وواهه. په رڼو پایپونو کې سپینې شیدې روانې شوې. څو نور کسان راغلل. د غواو رنونو ته یې برسونه ونیول. پلار مې د تلو راته وویل، خو د ورور مې پام غلط و. بس خوندره نه لرې کېده. پلار مې زه او مور د کوټې تر وره راورسولو. دی بیرته فارم ته لاړ. دروازه مې خلاصه کړه. وړې نجلۍ سړې غالۍ ته جارو نیولې وه. مور مې پر کټ کېناسته. بکس ته یې کتل. وروسته تشناب ته ننوته. په کړکۍ کې خو بتریو ته مې وکتل. سیوری پرې راغلی و. روا مې خیستې. شیبه وروسته مې تلویزیون ته ریموټ ونیو. کار یې نه کاوه. نجلۍ ته مې مخ ور واړاوه. نوم دې څه دی؟ را ویې کتل. په خواره خوله یې وویل زیبا. ومې ویل نوي بترۍ نشته؟ ویې ویل علي رضا ته به ووایم. غلی شوه. ومې ویل د کوم ځای؟ یوه شیبه غلې وه. بیا یې نرۍ شونډې وخوځېدې. د بدخشان. حیرانه شوم. نو دلته څه کوې؟ د نجلۍ په سترګو کې اوښکې راټولې شوې. هغې ته مې ژاوله ونیوه. را ویې کتل. غومبري یې سره و. ورو مې وویل دلته څه کوې؟ ځواب یې رانه کړ. تر لاس مې ونیوه. پر کټ کېناسته. سر یې وځړېد. جارو ته یې وکتل. ورو یې وویل کوټه پاتې ده. ومې ویل پروا نه کوي؟ ویې ویل علي رضا ته غوسه ورځي. وایي چې ډالري کوټه سمه پاکوه. خندا راغله. ډالري کوټه؟ نیغې راته وکتل. په سترګو کې یې ویره ښکارېده. ومې ویل مه ډارېږه. سر یې وځړېد. ویې ویل دې کوټې ته ډالري کوټه وایي. ډېر پام ور باندې کوي. دلته یوازې هغه کسان اوسي چې اروپا ته ځي. د مور غږ مې واورېد. ناولي جامې یې غوښتې. ولاړه شوم. د تشناب ور مې خلاص کړ. د سویي له زګه ډکه وه. بیرته کټ ته ور وګرځېدم. ومې ویل ښځې به دلته دې څوک شته؟ سوړه سویله یې وایست. نه. نجلۍ جارو ور واخیسته. تر مټ مې ونیوه. بیرته مې په خپل ځای کېنوله. تندی یې تریو شو. علي رضا مې وایي. ومې ویل هېڅ هم نه درته وایي. غرې واخیسته. نه پرون هم موټ موټ ویښترانه وش کول. زیبا خپل سر ته لاس وروړ. ټیکری یې وښویو. غوږ یې ونیو. په ژړه غونې غږ یې وویل سهار یې خوله پرې ولګوله. زړه مې ولړزېد. نجلۍ یو دم وژړل. ډالري کوټه مې نه وه پاکه کړې. د نجلۍ مټ مې پرېښود. جارو یې ور واخیسته. ومې ویل دا سپی څوک دی؟ ځواب یې رانه کړ. پر کټ اوږده وغځېدم. چت ته مې وکتل. د جارو له کرخنده غږونو سره ژړا هم ګډه وه.
د مریم یوه برخه خبرې خلاصې شوې، دویمه برخه پاتې وې، خو ناوخته و. کمپیوټر مې مړ کړ، غبرګې درنې کمبلې مې پر ځان راکش کړې، درب شو، سترګې مې رڼې کړې. پر دې ته مې لاس ور وغځاوه، شین سهار و، د څنګ همسایه واوره اچوله. د بخارۍ له سره مې د اودسه لپاره تړمې اوبه راواخیستې. 10 دقیقې وروسته مې د دهلیز ور خلاص کړ، سور فرش ته سپینې واورې راورغړېدې. ګام مې واخیست، ښۍ پښه مې تر زنګانه په واوره کې ننوته. سږ ژمی سوړ و، تر دې مخکې هم واوره شوې وه، خو په یوه ځل دومره ډېره نه وه اورېدلې. د همسایه غږ مې واورېد، دا ځل مجبوره یې چې بام ته ور وخېږې. ور غږ مې کړ، د پاروژۍ د بامې زوګام ورسره اړوي. ویې ویل مخکینۍ واورې وچې وې، پروا یې نه وه، خو دا واوره لنده ده، بامونه درنېږي. چاره مې نه لرله، د لرګي پر زینه وختم، شاوخوا مې وکتل، په هر بام یو 2 تنه ولاړ وو. احتیاط مې کوو، خو بیا هم د پاروژۍ څو ځایه د ایزوګام سپین زرورک او د قیر وړې ټوټې تورې ورسره واخیستې. ټلیفون راغی، موټروان و، ویلې چې سړک یوه ډبره ده، موټر چینج کولی، د باغې بالا پر غونډۍ نشي درختی. د غیر حاضرۍ دلیل پیدا شو. تر غرمې د بام په سر وم، خو لا هم د 2 کوټو بامونه پاتې وو. د څنګه ونډې راغږ کړ، درشم. ور ومې کتل، خپل بامونه یې تور وو. ستړی وم، نته مې خوله نه جوړېده. لنډې زموږ بام ته د لرګي زینه ودروله. د ماسپښین له اذان سره سم بامونه خلاص شول. ټوک ټوک وم، اوږو مې درد کاوه. ماخوستن وختي پرېوتم. سهار 2-3 ځله موټر وښویېد، خو سرعت یې کم و. له ستونزې پرته دفتر ته ورسېدو. پنجشنبه وه، د تېرې ورځې کار هم راته پاتې و. له کاغذونو مې سر نشو پورته کوی. په رخصتۍ کې ایمیلونو ته ورغلم. د لوسی په نوم ایمیل راغلی و، خلاص مې کړ، لیکلی و. د مریم خبرې مې در ولېږلې. کور ته لاړم، برق نه و. سهار مې له بامه پر الوېدلي واوره کې لار وایسته. د حویلۍ تر دروازې پورې له 10 ګامه فاصله وه، خو 2 ساعته کار یې غوښت. کله چې بیرته کوټې ته تلم، د لارې دواړو غاړو ته تر نامه واوره ولاړه وه. لومړۍ مې چای دم کړ، بیا کمپیوټر ته کېناستم. د مریم پاتې دویمه برخه خبرې مې راواخیستې، ویلې وو. زیبا مې له ذهنه نوته. 2 ځله یې ډوډۍ راوړه، خو څه یې ونه ویل. بل سهار مې پلار او ورور ته باندې ووتل. مور مې په کټ پرېوته. را یاده یې کړه چې بېګا یې د سر درد له لاسه ټکی خوب نه دی کړی. کړکۍ ته ورنږدې شوم، لاندې مې وکتل. زیبا د یوه سپورتي نوي موټر سایکل ټانکۍ ته سپینه ټوټه نیولې وه. د میز له سره مې د اوبو جیک راواخیست. بیرته کړکۍ ته ورنږدې شوم، ښیښه مې وټکوله. نجلۍ را وکتل، جیک مې پورته ونیو، په اشاره یې پوه کړم چې درځم. بیرته پر کټ کېناستم. مور ته مې وکتل، سترګې یې پټې وې. زیبا راغله، د مخ سرخي ډېره شوې وه. جیک ته ور وګرځېده. ومې ویل غواړم چې خبرې در سره وکړم. له اوښکو ډکې سترګې یې راواړولې. جیک یې ور واخیست، له کوټې ووته. وخت ووت. د موټر سایکل د چلانېدو غږ راغی. کړکۍ ته ورغلم. په عمر پوخ تور سړی و، راوتلی ټټرې لاره. د موټر سایکل په آینه کې د اغوستي تور یخن کاک غاړه سموله. موټر سایکل حرکت وکړ. تر هغو مې پسې کتل چې د ونو څانګې پرې راغلې. بیرته په کټ پرېوتم، سترګې مې پټې کړې. کړپ شو، ور ومې کتل. پر میز د اوبو جیک ایښی و. زیبا مې تر مټ ونیوه، غلې کېناسته. ومې ویل علي رضا و؟ را ویې کتل. له ډکو سترګو یې پوه شوم چې ګمان مې سم وخوت. ومې ویل کیسه راته وکړه. سر یې وځړېد. ومې ویل څومره وخت کېږي چې دلته یې؟ ویې ویل 2 کاله. زړه مې ولړزېد. کورنۍ لرې؟ غرې واخیسته. نه. ولې؟ یوه شېبه غلې وه، وروسته یې په ډک ستوني وویل 2 کاله مخکې مې پلار ته یو لیک راغی. د جومات ملا ورته ولوست. تره مې تهران ته غوښتي و. پلار ته مې لیکلي و چې دلته مې د خښتو په بټۍ کې سرکارګري درته موندلې ده. د 1 کال د دهقانۍ پیسې په 1 میاشت کې موندلی شي. د پروړې له خرڅولو وروسته له کلي راووتو. تر نیمروزه مو خپلې پیسې بس شوې. یو هوټلي قاچاقبر راته وموند. د سړي په سر 1 ملیون تومانه غوښتل. پلار مې خپل ورور ته ټلیفون وکړ. هغه ور یاده کړ چې تاسو تر دې ځایه راشئ، مصارف مو زه په غاړه اخلم. له زاهدانه شر راووتو، خو په کرمان کې مو 2 هفتې تېرې کړې. وچه ډوډۍ راکوله. د شپې به د موټرو په ګراج کې ویدېدو. قاچاقبر ویل چې د تهران لارې سختې دي، پولیس په افغانانو پسې ګرځي او د لارې ډېر هغه عسکري بدل کړي چې له دوی سره جوړ وو. وروسته یو بل وړوکي ښار ته یوړو. علي رضا مې همالته ولید. په 2مه ورځ یوه بار وړونکي موټر ته ور وخېږولو. تر 11 غواو تېر شو. څو نور افغانان هم په شنو وښو ناست وو. 2 ورځې مو مزل وکړ. دلته یې راوړو.
زیبا غلی شوه، ور ومې کتل، په سرو غومبرو یې مړې اوښکې روانې وې. ومې ویل بیا؟ شونډې یې وخوځېدې. پلار مې څو ځله خپل ورور ته ټلیفون وکړ، خو کار یې نه کوو. علي رضا پیسې غوښتې، ویلې چې له دې ځایه نشئ وتی. یوه اونۍ تېره شوه، موږ په همدې حویلۍ کې وو. وروسته مې پلار د علي رضا پښو ته ور ولوېد. ور یاده یې کړه چې د تهران د خښتو بټیو ته ورسره لاړ شي، خو علي رضا نه منله. دلیل یې دا و چې دلته سلګونه بټۍ دي، کومه یوه به پسې غواړي. خو په دویمه ورځ مې د مور ژړا تاثیر ور باندې وکړ. پلار مې له علي رضا سره په موټر سایکل کېناست. خو کله چې مازدیګر بېرته راغی، شونډې یې چاودلې وې، ډوډۍ یې ونه خوړه. ټوله شپه له ځان سره ډونګېده. ورور ته یې بد رد ویل. په بله ورځ یوه ایراني ور یاده کړه چې څه موده مخکې د خښتو بټیو ته پولیس ورغلي وو. کوم افغان چې به په مخه ورتله، موټر ته به یې ښیګاوه، کیدای شي چې ورور دې هم پکې وي. د پلار تمه مې وخته. دا ځل مې مور د علي رضا تر زنګنو لاسونه تاو کړل. خو د هغه وروستی خبره دا وه چې 2 کاله به د غواو په فارم کې له تنخوا پرته کار کوئ. موږ ته یې د همدې تعمیر په پای کې غوښې کوټه راکړه، وړه او چټله کوټه، خو بیا هم ښه و. د نورو مسافرو سترګې نه را باندې لګېدې. پلار به مې ټوله ورځ په فارم کې خوشحایي پاکول. کله چې به بېګا کوټې ته راغی، له جامو به یې سوړ بوی خاته. مور مې مسافرو ته دیګ پخاوه. پلار به مې هر ماښام د کوټې پر دیوال لیکې ایستې. وروسته به یې ټولې لیکې حساب کړې. له ځان سره به یې وویل ډېرې ورځې لا پاتې دي، ډېرې. یوه ورځ علي رضا کوټې ته راغی. د وریجو صفت یې کوه. مور ته مې ویل چې خوندورې یې پخې کړې وې. وروسته یې راتګ ډېر شو. دی به هغه وخت راتله چې پلار به مې په فارم کې و. یوه غرمه مې پام شو، مور مې دیګ کوه، د ورته کتل. په بله ورځ یې زما مور ته یو کمیس ونیو، هغې نه اخیست. خو علي رضا ټینګار کوه. ماښام چې مې پلار د کوټې په کونج کې لوېدلی کمیس ولید، مور مې یې دومره ووهله چې 2 ورځې له ځایه پورته نه شوه. پوره 4 وخته مې مسافرو ته وچه ډوډۍ وروړه. په دریم سهار مې مور د مجبوریت له مخې دیګ ته ورپورته شوه. ما ویل چې پیازو به یې سترګې ورترخې کړې وي، خو نه، هغې ژړل. پلار مې هم خوا بدی و. له مور سره به مې نه ښه کېده. دی به ډېر وخت غلی ناست و. د دیوال لیکې به یې شمېرلې. د ستورو هر داستاني خپرونې درنو مینهوالو، د ناول دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. نورې برخې به یې زموږ په راتلونکو خپرونو کې واورئ. هر چیرې چې ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.